السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته خبر زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د آر سی سی بي بریکرې د بار ټریپ کېدو او بندېدو پر رابطه باندې ده. دوستانو کچېرې ستاسې په کورونو کې آر سی سی بي بریکرې بار ټریپ کېږي او بندېږي، دا د څلورو مهمو لاملونو او سببونو له وجې ټریپ کېږي او بندېږي. اول لامل دا دی کچېرې تاسې آر سی سی بي بریکرې آن کوئ او دا نه آن کېږي نو دلته ارت لیکیج پارت موجود دی. دوهم لامل دا دی دوستانو کله چې تاسې د ان کوئ د ان کېدو څخه وروسته څو سکنډه بعد دا په خپله ټریپ کېږي او بندېږي او د لیکیج بټنه بهر نه راوځي، دا هم د پالټ لیکیج لامل او سبب دی. دریم که چیرې تاسې آر سی سی بي بریکرې آن کوئ او د ان کېدو څخه وروسته دوباره دا ټریپ کېږي او د دې سره د لیکیج بټنه بهر راوځي نو ستاسې ویرنګ شارټ دی، یعنی پازیټیو او نیګیټیو په خپل منځ کې دواړه شارټ شوي دي. څلورم که چیرې تاسې آر سی سی بي بریکرې آن کوئ او د آن کېدو څخه وروسته دا ګرمیږي او ټریپ کېږي نو د دې مهم لاملونه دا دي چې یا د دې ویرنګ ډیله دی او یا د دې سویچ کپیسیټي چې ده دا کمزورې ده او کمه ده. دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.